السلام علیکم ملګرو بنیان سره مونځ کیږي او که نه کیږي یا جامو لاندې که بنیانه چې هغه سره مونځ کیږي او که شرټ واچوي هغه سره مونځ کیږي او که نه کیږي مونږ ډېر همشه چې په هغه کې چې مونځ پیل شو نو ټول عملونه دې پیل شلو د معمولي مسله مه ګڼئ او مخکې ملګرو صاحب لازمي شعر کې راځي چې بنیان سره مونځ کیږي او که نه کیږي د مولانا صاحب د خولې دې اورو او کمنټ کې مولانا صاحب ته ماشاءالله ولیکئ راځئ په بنین کې مونځ کول څنګه دي؟ آیا یو کس بنین اچولی دی په دې کې د مونځ کېږي کو نه کېږي؟ کمیس یې نشته او بنین دی. بنین یا داسې دی چې هغه نستوڼي پسې نشته دیزې پورې د بدن هم پکې ښکاري، او بنین یا داسې دی چې څه ناڅه نستوڼي خو شته دی خو باقي مټې ټولې څه دي هغه ښکاره دي. نو آیا په دې بنین کې یا په دې شټ کې مونځ څنګه دی د مونځ کېږي کو نه کېږي؟ نو ګوره دا ځان سره یاد ساته چې د سړي عورت نه دی، دا د نوم نه ښکته ټیک شوله د نوم نه واله تر د پنډو پورې دی زنګنانو پورې دی چې دا پټ وي دا د سړي عورت دی. نو چې فرض د سړي پټ وي که نه نو ټیک د بیا خو د مونځ څه شو صرف فریضه به د ادا شي، خو باقي که د کمیس نشته یا یې بنې اچولی یا یې مټې نغښتي دي ټیک شوله یا دی په سرتور سر ولاړ دی، په دې ټولو خبرو کې به د مونځ څه کېږي مکروهه کېږي. دا ځان سره یاد ساتئ دا مونځ به مکروهه وي، د به فریضه ادا شي خو د مانځه کامل ثواب به د ته میلاو نشي. او بیا ولې څه خبره ده او څه چل دی؟ دا دنیا چې کومه ده که نه دا به ضرورت ګڼئ او دا دین نه دی عبادت کم دپاره چې موږ راغلي یو دا به مقصد ګڼئ. نو په موږ دنیا دومره غالبه شوله، د دنیا کار او د دنیا شوق او محبت په موږ دومره غالبه شو چې هغې ته دخل اندازي په عبادت کې مراله موږ باندې دومره ناراستی زور شو چې موږ کمیس نشو اچولی، موږ د یو دومره لوی ذات په مخ کې ودرېږو. آیا ته به صرف په بنین کې د یو MNA په مخ کې ودرېږي؟ ته به صرف په بنین کې د وزیر اعظم او د صدر په مخ کې ودرېږي؟ ته به صرف په بنین کې د کلي د مشر په مخ کې ودرېږي؟ ته به صرف په بنین کې په عدالت کې د جج په مخ کې ودرېږي؟ هغې به تا بې عزته کړي، هغې به تا ته خبرې وکړي، تا به خپل ضمیر ملامته کړي، معاشره او کلی به دې ملامته کړي چې ته د یو داسې معزز کس سره میلاوېده نو ته صرف په بنین کې ولې راوتی، تا کمیس ولې نه دی اچولی ټیک شوله که نه؟ اول به خپل ضمیر اجازت نه درکوي نو بیا د دې دومره لوی ذات په مخ کې چې سړی ودرېږي نو د ادب انداز به اختیاروي. دا د ادب انداز نه دی څنګه چې یو مشر یو ملک یو جج یو وزیر دا بې ادبي ګڼي چې ته د هغه په مخ کې په بنین کې ودرېږي او کمیس دې ویستلی وي، نو دومره لوی ذات په مخ کې آیا دا بې ادبي نه ده؟ ټیک شوله د دومره لوی ذات په مخ کې ته ودرېږي چې په معاشره کې کم یو څیز عاجزي نه ښکاري که نه او ادب نه ښکاري بې ادبي ښکاري، په هغه انداز کې د الله په حضور کې ودرېدل دا مکروه دي. په دې باندې انسان کامل مونځ دې نه کېږي، په دې ستا مونځ مکروه کېږي، په دې باندې ته ګناهګارېږي. نو لحاظه دنیا دومره غالبه شوله چې اوس زموږ په عبادت کې هم دخل اندازي وکړو، په موږ ناراستی دومره زور شوله چې موږ اوس کمیس قدرې نشو اچولی ټیک شوله. نو زما عزتمندو په دې کې به مونځ مکروه وي، که چا بنین نه دی کمیس هم دی خو مټې اوچتې کړي دي او په دې حالت کې دی مونځ کوي د مونځ مکروه دی. که کوم کس په سرتور سر باندې ولاړ دی خاص کر مسافرو ته وایم چې تاسو خو د دغه ځای د خلکو د ماحول د وجې نه سرتور سر مونځ اډو عیب نه ګڼئ، دا خبره اډو ستاسو د کتاب نه ختمه شوې ده چې سر پټول پکار دي کو نه دي پټول پکار، خو چې کم کس په سرتوره باندې مونځ کوي ټیک شوله نو د ده مونځ څه دی د ده مونځ مکروه دی. ځان له د بنین خبره نه ده، ګورئ په سرتوره مونځ کولو سره مونځ مکروه